په کابل کې د اسلامي امارت د واکمنۍ د ځواکونو لخوا خطرناک او مهم عملیات ترسره شوي. د نوموړې واکمنۍ سرتیرو په دغه ښار کې د چا پر وړاندې عملیات ترسره کړي او څوک یې پکې نیولي دي. بلخوا په ننګرهار کې د ځایي چارواکو ستر فساد رسوا شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په کابل کې د عملیاتو خبر لرو، خو پیل د طالب چارواکو پر فساد کوو. د ننګرهار د افغان پوسټ ادارې یو مراجعه کوونکی وایي د طالبانو پوهنې وزارت پرې د عوایدو ترلاسولو لپاره 2 ځله د ښوونځي شهادتنامه تایید کړې ده. نوموړی وایي تیر کال یې هم په پوهنې وزارت کې خپله شهادتنامه تایید کړه او د راجسټر شمیره یې اوس هم پر شهادتنامې موجوده ده. خو کله چې هغه د بهرنیو چارو وزارت د تاییدي لپاره مراجعه وکړه، نو ترڅنګ یې د پوهنې وزارت تاییدي پرې بیا شوې او د 380 افغانیو فیس پر ځای ترې 920 افغانۍ اخیستل شوي دي. نوموړي د 2 چنده فیس تحویلولو دغه اسناد له زاویه نیوز سره شریک کړي او په ادعا یې د 1 کال وړاندې تاییدي ونه منل شوه او یو ځل بیا ترې د اسنادو د تاییدي فیس واخیستل شو. دا ښکاره فساد دی. عواید باید د شفافو خدماتو په مقابل کې واخیستل شي، نه په چل او دوکه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په تیرو 3 اونیو کې یې د کابل په بیلابیلو سیمو کې 288 کسان د نشه یي توکو د خرڅلاو، کارولو او قاچاق په تړاو نیولي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د یاد معینیت د معلوماتو له مخې له نیول شوو کسانو څخه 8996 نشه یي ګولۍ، 2315 کیلوګرامه چرس، 210 ګرامه شیشه، 800 ګرامه تاریاک او 10 ګرامه هیروین، 19 لیټره الکولي مشروبات او ځینې نور توکي هم ترلاسه شوي دي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.